بسم الله الرحمن الرحيم. تمانونو یو مختصره خبره درته کومه. غالبا چې ورځ نیمه پس ذی الحجه شروع کیږي. نن به یو کم دیر شمه کنه نن 28 دی. بهر کې میاش به وخیږي او اعلان به شي پته نه لګي خو ورځ نیمه پس پته برته ولګي نو تاسو بیا نن 30 ده نو کمیاش دی یو کم دیر شمه وي سبا لنا بل ورځ بیا شروع کیږي. سبا لنا بل ورځ بیا شروع کیږي او کمیاش دا دیر شوی دا ما په خیال چې حکومت بیا دا پیغه کړی دا چې یو ممکن نه راچې میاش کار شي بهر کې کده یو کم دیر شي نو سبا لنا د سبا د خالی دی کنه اتوار به شروع کیږي او کمیاش د دیر شوی د ګل نه به شروع شي میاش نو دا وليال العشر باندې قرآن شریف کې الله قسم هم خوړلې دی دا د ذی الحجې لستی خدا اختر ورځ به تیو باسو نهر ورځې پاتې کېږي نو دا ډېرې مبارکې ورځې په ټولو ورځو کې په شپو کې د رمضان اخیری لس شپې بهترې دي او پر ورځو کې دا لس ورځې ډېرې زیاتې بهترې دي نو که مسلمانان پکې روجې نیولې شي نو ډېره بهتره ده. یو خدا مسله شو که څوک روجې نیولی شي زنانه نارینه ګرمي خدای یقینا نو ډېره بهتره که ټولو لسو کې نشي لس کې خو اخري لس اختر پر ورځ خو روجه نشته نهه به مونږ والو نو دا نهه ورځې که څوک روجې نیولی شي نو ډېره ښه ده که ټولې نشي نیولې څو ورځې روجې پکې ونیسئ نمبر 1 بل ټولو ورځو کې مونږ د الله عبادت کوو خو چونکې دا مبارکې ورځې دي نو لږ عبادت د الله پکې زیات وکړئ ذکر د الله تلاوت او د ګناه نه ځان وساتئ او بلا خبره دا ده چې پچا قربانی واجب وي نو مستحب دا ده چې هغه د میاشت راوخیږي نو نوکان بنالي ویښته بنالي هر قسمه ویښته بنالي نوکان بنالي نور کسو کې اخلي ګناه پکې نشته قربانی ته ضرر هم نشته قربانی ته ضرر هم نشته او ګناه پکې نشته او مستحب خبره دا ده چې څوک قربانی کوي نو په دې لس ورځو کې دې ویښته او نوکان وغیره نه اخلي مخکې دی والي او چې قربانی وشي نو د هغې نه پس دی واخلي. بلا خبره د قربانی متعلق ده نو چې کم سړی مالداري او د نصاب خاوند دي په هغه قربانی واجبه ده زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه په نس نصاب غالبا چې ما تپوس کړی 74100 روپۍ دي غالبا یا 150 چې چا سره شپږ او یا زر روپۍ وي یا د شپږو او یو زر روپو د تجارت سامان لکه دکان یې کړی دی په هغه دکان کې د شپږو او یو زر روپو سامان دی د تجارت یا مثلا نور د تجارت څه سیدونه دي چې هغه سو اخلي خرڅي پلاټ ته یا بل څه شی دی او 74000 روپو ته د هغې قیمت رسیږي د باندې قرباني واجبه ده. که چا سره کالی دی اکثر ښځو سره کالی وي سړي تپوس کوي زمونږ کالی دی نو داسې مه وایه چې زمونږ دا د ښځې دی که ستا وي نو بېله خبره ده خو که د ښځې مهري یا پلار ولا جوړ کړي د پلار د کورې راغلی یا خاون مهر نو دا د سړي نه ګوري دا د ښځې وي نو د ښځې کالی دی نو کالی چې اونیمو تولو ته ورسېږي د سرو زرو کالی هله به قرباني کوي د اونیمو نه کمې پې قرباني نشته او د سپینو زرو کالی چې 250 نیمو تولو ته ورسي نو قرباني به ورکوي که د هغې نه کمې قرباني پې نشته البته که چا سره یو توله کالی دی یو توله او نغدې پیسې ورسره دي نقد لګي وي کډيري وي یا تجارت سامان دی وسره د ضرورت نه زیات سامان دی نو بیا به ګوري په یو تولم قرباني کیږي بیا به دغه تولی قیمت لګي نو نن سبا خو ما په خیال توله 1 لک نبره ده نو چې 1 لک نبره شوه او نقد وسره 1000 روپۍ 1500 2000 روپۍ دي نو بیا خو قرباني په خامخا واجبه او کته یاره ما سره خو 100 روپۍ دي او 100 روپۍ دي او 1000 روپۍ دي او دغه یو توله کالی ز سوکم نو دا 1000 روپۍ خیرات کا دا چاله صدقه کې ورکا غریب ته مثال پتاور چاله صدقه کې ورکا خیرات کې ورکا نو یو توله کالی بر سره پاتې شي نو بیا باندې قرباني نه کی دړنه صدقه کا دړنه دا سوچ مکوا چې دا پر قرباني نه ځان خلاصوم دا وا چې دا غریب امداد کالی خرڅ کما نو غریبانه نه ډیر مسکینانی او دا 1000 روپۍ 2000 روپۍ لري ودا د خدای په نوم خیرات کا نو بیا ور باندې نه کدا چا ځمکې نقد وسره بالکل نشتا خو دومره ځمکې ده چې ردو د بچو ادنا گزاره پې کېږي نو قرباني به کوي
او که دومره ځمکه را چې په هغې د ده د بچو د ګزاره نه کېږي د کال بیا پې قرباني نشته که د چا دوه کوره دي یو کې اوسېږي او بل کور یې دی لا اغوښتی دی چې دا به زما د بچو وي یا زما دا کور رکوټ بیا به خرڅوم هغې له به ځم یا مې دا د زامنو دی نو که د هغه دویم کور قیمت ৭۴,۰۰۰ روپو ته رسېږي نو قرباني پې شته او که د شپږ او یو نه کمې قرباني پې نشته دی او که د چا پلاټي خرید و فروخ لی غشتي بعضې خلک تجارت له اخلي نو که هغه د تجارت د پلاټونو د هغې پیسې ৭۴,۰۰۰ ته رسېږي بیا به قرباني ورکوي خو دا هغه کور دی چې دې کې اوسېږي دې نه علاوه ځان له یو پلاټ اخیستی دی خرید و فروخ له نه پلاټیشن له نه تجارت له نه ځان له بچو له نو که د هغې قیمت ৭۴,۰۰۰ ته رسېږي نو قرباني به کوي بله خبره تاسو ته دا وکړم چې کور کې بعضې وروڼه یو پلاري او شریکي نو پیسې راوړي پلار له یا مور له نو که دا پلار او مور مکمل اختیار مني پلار او مور مکمل اختیار مني دا پیسې د شریکي نه بچی راوړي خو پلار له ورکوي اختیارمن پوره پلار دی چې پلار پې هر څه کوي اختیارا منه مور ده چې مور پې هر څه کوي نو بیا په دا یو پلار قرباني د هغه به کوي یا په مور خو که چرته دا پیسې د پلار سره امانت پرتی وي مور سره امانت پرتی ردی بچو شریکې وي سبا دا بچی بیلیږي نو بیا وایي چې بابا ما له خپله حصه راکړه دې کې ګوره ډېر خلک دوکه کېږي سبا دا بچی بیلیږي نو هر یو بچی وي دا خو زما ګټه ده بیا بچی وي دا خو ما ګټلې وه بیا بچی وي دا خو زما تجارت و ما له خپله حصه راکړه نو ګورې که داسې وي نو بیا په هر بالغ دوی خپله قرباني شته دا هغه لومړي صورت هغه دی چې مال پلار نه ورکوي که دوی بیلیږي هم پلار نه نشي غوښتی بس د پلار دی که دوی سبا بیلیږي هم د مور نه نشي غوښتی بیا د مور ده بلکل د پلار او د مور مکمل با اختیاري مال ټول دوی ګټلی هغه ته یې بخلی دی او که دوی بیلیږي د هغه نه غواړي چې دا خو زمونږ د مونږ له راکړه په هغه صورت کې ګورې یو قرباني ده او که دا پلار یې صرف د تصرف اختیار لري چې دا به زه لګوم کور کې سبزي به راوړم غم خادي به ترې کوم نور مال ټول د بچو وي که ځمکه پیلي په شریکه پیلي صرف پلار د دې اختیار د دې دی چې یاره کور کې سبزي ډوډۍ جامې غم خادي هغې کې به لګوم او پیسې وي د بچو نو که د هر یو بچي حصه ৭۴,۰۰۰ روپو ته رسېدله شپږ او یو ته هر بچی به بیا قرباني کوي بالغ په نابالغه قرباني نشته دغه رنګې خاوند سره ځان له مال دی او ښځې سره ځان له مال دی او ৭۴,۰۰۰ ته هر یو رسېږي دواړه به ځان له قرباني به کوي نو زما وروڼو دا څو خبرې د قربانۍ مې درته وکړې بل څاروی چې اخلی نو چې ګډ او چیلي وي چې کال عمرې وي البته لماور ګډه لم والا چې داسې د کال په شکل ښکاري سور وي نو بیا په شپږ میاشتي ځم کېږي خو چې لماور وي او په شکل د کال ښکاري سور وي اله او که نه ټپ غوټپ وي لماور نی په شکل د کال نه ښکاري نو بیا په ګډم په شپږ میاشتې نه کېږي په کال به کېږي او په چیلي کال نه کمي قرباني نه کېږي دغې ورځ د اعتبار چې په کومه ورځ د اختر ورځ ده او بعض او نور څاروي چې دي زمونږ په طرف کې دلته کې غویان میخې کټا کټي دي نو هغه ته یې 2 کالو وي 2 کالو ته عمر ورسېږي قرباني پې شته او چې 2 نه کم یې قرباني نشته ګور یو خبره وکړم زمونږ کتابونو کې دا لیکلي دي چې د ده غاښونه یي په غاښ دوی دا غاښونه نښه د دې خبرې چې دا د 2 کالو دی که یو سړي کره خپل غوی دی سخی دی او لوی شوی دی او دته پته ده چې 2 کالو دی یا د خور کره دی ورته پته را 2 کالو دی یا ګاونډي سره دی او دته پته را ده په ګاونډ کې دی چې دا خو د 2 کالو دی یا د زمیندار سره دی او دته ښه پته یي دته په معاشره کې پته چې د 2 کالو دی او غاښ یې نه وي نو قرباني پې کېږي عمر له شرط دی چې 2 کاله به عمر شرط دی غاښ یې نه وي خو ګورې که چرته غاښ یې نی او تا ته یو سړی وي په منډی کې چې د 2 دی نو په دې به اعتبار نه کوي نن سبا ګورې پرون مې بله واورېده دا لا بیله حکومت هغه ډاکټرانو نیول هغه دا چې بعضې واړه څاروي وو چې هغه په غاښونه یې نو دا ډاکټران یې وله د غاښونو روستي وو نو غاښونه یې وله په خوله کې لګولي دي دې ته پاکستاني ډاکټر وایي په خدای یقین وکړه حیران به شي چې دا د دوی دا ذهن کم ځای ته رسي یعنې اوس سخوله او کټوله په خوله کې غاښونه ږدي واوره یاره مړه دوی وایي چې پیسه هم په کومه طریقه وګټلې خوار شي ځان نه م غرق که
او هغه قربانۍ والا رې تباه او برباد کړ. نو ګورې دا چې درته وایي چې غاښې نشته خو په 2 کالو دی په ده به یقین نه کوې، بلکل به نه کوې. منډی کې خو به تا ته صفا وایي چې دا د 2 کالو دی غاښ نشته، بره 2 نه دروغ درته وایي. دا چې مونږ وایو چې غاښ ضروري نه دی د 2 کالو پې کېږي، دا هغه چاله چې تا ته بالیقین معلومې چې دا د 2 کالو دی، چې ښه پوره په یقین درته معلومي چې د 2 کالو دی. او که بل درته وایي د 2 دی، دا ټول دروغ وایي، اعتبار به پچانه کې دی زمانه کې. دا 100 کالو دا خو جره 2.5 کال هلکه دا خو پوټې نه دی، نه نه جد ما کرے عمر برابر قسمم درته خو دروغ به راته وایي. غاښ ته یې ګورئ بس چې غاښ یې کړی وي نو بس بیا پې قرباني کوه، او غاښ یې نه کړی چې قرباني پې ونه کړي. او د منډۍ د خلکو او په دغه سوداګرو په دغه نورو خلکو اعتبار ونه کړي، هغې خو له ډاکټر باندې غاښونه یې ږدي وروته دا هم پکې لا نه وې واورېد چې ډاکټر ورپسې راوځي غاښونه ولې ږدي. ماشاءالله نو دا به نه کې په دغې به اعتبار نه کې غاښ ته ګوره ښه څه مې وایي سبا ګورې غاښ ته. البته که ستا یقیني چې دا سړی ما ته رښتیا وایي، ستا ګاونډي دی، ستا په یقین دی، تا ته د هغې ایمانداري معلومه ده چې سړی ایماندار دی، یا ستا د خور د کور دی، یا د رشته دار د کور دی، یا ستا د خپل کور دی، نو بیا اصل عمر دی بس. نو بیا که غاښ نه مې نو پروا نشته. بل دا دی چې دی واغېشته دا شرط به پې نه لګی چې دنه مې واغېشته خو دا به ګورې قربانۍ ورځې پورې ساتې، دا ګناه ده، دا ناروا دی. البته که ته وایې چې یاره دی کور ته بوزه موږ ټپېږي دی به یې ساتي، نو هغه له بیا د هغه ساتنې د ورځې پیسې ورکړه، که یا وله لېږه پیسې وله ورکړه چې دا راله ساته، خو دا شرط به نه لګی چې ګورې علم نه نه خو ساتې به، دا د ګناه شرط دی. او ښه څاروی اخلی ښکلې څاروی والی، او د غوښې نیت مه کوئ چې ګنې ده کې به غوښه ډېرئ، چې چا هم د غوښې په نیت قرباني څاروی واخېسته قرباني یې ونه شوه. البته ښکلې څاروی بهتر دی، نیت دا وکړه چې دا د رسول الله مبارک طریقه ده او په ما یو واجب دی، نو غوښې به هم پکې راځي بار نه دی. نو دا څو خو د میاشتې نه مخکې خبرې وې، او بل منډۍ نه به یې په غلا نه راوباسې، د منډۍ والا باقاعده خپلې پیسې به ورکړې. ډېر خلک یې د منډۍ نه په غلا راوباسي، وي د کور نو غلا ده دی، اوس نه د غلا ظالمه شروع وکړه، دا کار به نه کوئ. او ښکلې څاروی والی چې ګوډ ني شل ني، دا یې څاروی والی چې غوږونه یې پرې ني، که غوږونه د نیمې نه کم پرې بیا پې قرباني کېږي، او که نیم پرې بیا پې قرباني نه کېږي. که پیدایشي ښکرې ني او نو خیر دی بیا پې قرباني کېږي، او که ښکرې وي او مات شوي وي نو که نیم ماتې قرباني نه کېږي، او چې د نیم نه کم ماتې بیا پې قرباني کېږي. او که مشر څاروي وي غټ او غاښې ني پرېوتې وي، وګوره ګیا خوړی شي که نه، نو که ګیا خوړی شوه ښه برابر نو کېږي پې، ګیا نه شوه خوړی بیا قرباني نه کېږي. او که دومره ټپو چې رسولی نه شي ته د ذبح ځای ته بیا هم پې قرباني نه کېږي. او که داسې ټپ نو خیر دی، پخپه ګوډ دی خو ځان رسولی شي د قربانۍ ځای ته نو بیا پې قرباني کېږي، او که ځان نه شي رسولی بیا پې قرباني نه کېږي. لکه یو ګوره که نیمه پرې وي قرباني پې نه کېږي. په دې نیمه کې کم زیات کې لږ د ائمو اختلاف زمونږ د امام صاحب صاحبینو وغیره شته، خو زه احتیاطي خبره درته کوم، نیمه پرې وي قرباني پې نه کېږي، او که د نیمې نه کمه پرې وي نو بیا قرباني پې کېږي. دغه رنګې نظر دی، که نظر یې د نیمې نه زیات یو سترګې اړندی مثلا قرباني پې نه کېږي، او که نظر یې لږ کمو او نور د دواړو سترګو نظر یې تیز و بیا پې قرباني کېږي. په ټول نه ښایسته ښکلې څاروی الی ښه مزېدار څاروي اخلئ، او د غوښو نیت مه کوئ، او د قربانۍ نیت ورباندې وکړئ. یو څاروی دی یو غاښ یې مات دی، او که ګیا پې خوړی شي بیا پې قرباني کېږي. نور چې څه مسایل انشاءالله کوشش به وکړم چې آینده جمعه درته ذکر کړم.